د هغې نه بعد وی د دین د دعوت او د تبلیغ نه مخکې دعا لکه یو سړی دی هغه دعوت کوي یا تبلیغ کوي د هغې نه مخکې دا دعا که د الله نه وغواړي نو ډېر اعلی کار به وکړي. دا دعا دا کومه چې اوس به ذکر کېږي دا سورة طه کې ده 15 آیت نه 8 پورې. او دا دعا ګوره موسی علیه السلام غوښتلې وه چې کله الله موسی علیه السلام ته ووایي چې ته به ځې فرعون ته به دعوت کې او فرعون سرکشي کړې ده، نو په هغه وخت کې موسی علیه السلام د الله نه د یو څو خبرې غوښتلې وې. نو داعي چې د دین دعوت کوي او تبلیغ کوي او پوهه یې په دین باندې، دا ورسره یاده کوي دا خبره، ځکه چې دعوت به څوک کوي چې په دغه کم سے کم په دغه خبره پوه دا کومه چې بیانوي کم سے کم. لکه اوس که عالم نه دی علم نه دی کړی او عام پوهه ورسره نشتي، خو دا کومه خبره چې بیانوي چې د دې سره صحیح د دې علم در سره تبلیغ او دعوت د هر چا کار نه دی. بعض زمونږ باره کې وایي دوی تبلیغ نه منکر دي، نو زه ورته دا وایم دا زه څه کومه، دا زما څه کار دی د تبلیغ څخه خو دا تبلیغ دی که نه خلکو ته د الله دین بیانول. موږ د تبلیغ نه منکر نه یو، موږ په تبلیغ باندې دومره مین یو چې خیال یې ساتو او خیال ساتلي دا دي چې دا وایو چې ای وروره که څه دله نه درځي نو په تبلیغ کې ګوتې مه وهه. نو زه پې مین شوم که دغه پې مین شو، موږ پې مین شو، موږ یې خیال ساتو. یو سړی تا ته دا وایي چې وروره راځه تبلیغ له، ته ورته یې ماله څه نه راځي، ماله خپل لمونځ هم نه راځي، راځه مړه څه خو به بیانې که نه. ها بل تا ته دا وایي چې نه اول خپله اصلاح وکړه، اول خپله اصلاح وکړه، او که بیا درته څه یاد شو نو هغه څه چې درته یاد دي فقط دغه نورو مسلمانانو ته ورسوه، په نورو خبرو کې به ګوتې نه وایي. په دې کې کم یو په تبلیغ باندې مین دی؟ دا اولنی که دا دویم؟ دا دویم. ولې به مین دی؟ قدر دی ورسره چې د تبلیغ دې اسان کار خو نه دی. هر سړی لګیا ته خیال هم کړی، هر سړی لګیا یو څه وایي. زه یو پیر کلي کې د کور نه راووتم، نو د بازار کې ډېر داسې یو دکان سره داسې دا خلک راجمع شو، ما چې ګوره څه چل دی، زه مو ورښکاره شو مخکینۍ خبره. نو اوس یو کس لګیا دی تبلیغ کوي د دکان مخې ته، او هغه کسانو کې هغه چیت چیت ورته کینی چې عمرونه یې زیات دي او قد نه الله چیت پیدا کړي. اوس خلک اوس داسې قسمه خلک ځان سره ګرځي چې خلک راجمع شي. ښه نو هغه لګیا دی والله که د هغه د خبرې سر معلوم او یخپې معلوم، یو غري ویشتو او بل غري ویشتو او کته او بر او دا او داسې. ما کسانو ته ویلي چې کله دې ګڼې نه ورغله ما هسې چلوي امیر صاحب بیان کړي او ګپ یې جوړ کړی د امیر صاحب هم په هر چا باندې وروتم. یو سړی نه قرآن تلاوت وله ورځي، نه الله پېژني نه پیغمبر پېژني. اول ورته وروښایه، اول دا سړی څه ورته وروښایه، نو د هغې نه بعد که دې بیاني ژوه صحیح ده که نه. دې که اوس څه غلطه خبره شتي؟ د تبلیغ نه انکار پکې شتي؟ نه، صحیح زده که بیا بل ته وروښایه. پرون دمو نن تا په منبر کېنولی دا غلط کار نه دی که نه؟ یو ورځ ما یو بیان اورېدو، تاسو ته زما دا قصه کړې مو، پېښور کې ما ته ښکاري پېښور کې دا بیان، او که تاسو سرچ وکړئ دا ویډیو به تاسو ته میلام شي په نیټ باندې. وایي د شعیب اختر بیان د پاکستان کرکټي چې دی، نو ما هغه بیان بیا ولګوم ما چې ده څه ویلي، په منبر ناست دی په منبر، او هغه لګیا دی بیان کې څه پته وي چې ګنټه بیان یې کړی دی که څه دی، او په ټول بیان کې دا دی موږ پلاني ملک ته تللي نو هلته به موږ کرکټ داسې کوو نو ګوره بیا موږ کامیاب شو. ولې؟ ځکه چې اخلاص پکې وو، موږ به بال داسې ویشتو، موږ بیټ داسې تاو، لاندې ورته غټو غټو ګیرو والا ناست دي بیانوي. ظلم نه دی؟ زیاتې نه دی؟ دا منبر د داسې قسمه خلکو دی چې هغوی سره علم نشته، هغه پرې راشي د کرکټ باز کوي یا د ډمتوب یا د نشو تماشو قصې کوي. غیرت خو به د منبر هم په کار دی که نه؟ دا د پیغمبر د وارثانو منبر دی،
من خو دا پرېږده هغه غریب خو هله خو هېڅ نه ورته خو صرف د کرکټ قصې کولې په دې منبر چې داسې مولا کینې مولا چې ګډې وډې وایي که نه موږ په دې هم خفه کېږو موږ له په دې هم غیرت راځي چې داسې مولیان نه دي په کار په دې منبرونو باندې چې خلکو ته ګډې وډې بیانوي مولا وایم پاتې له عامې نو د دعوت او تبلیغ ویې کا او ته خو 3 ورځې وي او ته 10 ورځې وي او ته 4 میاشتې وي زه ټول عمر به یې کوې ټول عمر به تبلیغ کوې تبلیغ دپاره خاص وخت نشته هر وخت به تبلیغ کوې خو صرف دا خبره پکې یاده که قرآن کې دي علی بصیرة تبلیغ به کوې خو د علم په رڼا کې چې کوم راته پته ده هغه بیانه کړه زمونږ والد صاحب د الله وبخي الله دې پې د رحمتونو باران راووری هغه قصه کوله وي یو پیر موږ کلي کې زمونږ هلکوالی او څه کسان راغلي وي چې موږ بیان کوو بیان شروع هلته خو دا قسه هم نشته چې بیان چا وکړو دلته دې نظام دی بیان به هغه سړی کوي چې هغه لایقي د دې اجازت ورته هر سړی دلته دا خبرې نشي کولی ځکه خو حالات برابر دي د ملک د برکت ته وګورئ که نه اختلافات شته نه جاکۍ شته ځکه چې هغه سړی دې منبر ته رارسېدی شي چې د هغې ولیولي د هغې مرتبه وي هلته خو هر سړی پاسي یو کس پاسېدو بیان یې شروع کړو وی چې بیان یې شروع کړو نو وی چې 100 ګزه موسی و بیان کې وویل او 100 ګزه امسا وه او 100 ګزه ټوپ و نو څو شو 300 ګزه شو نو د هیچ کافر پړکې و لکه دغه کافران دومره ګټو چې په 300 ګزه کې دغه څه و پړکې و نو هغه موږ ته وایي زموږ والد صاحب هغه وی ما سره یو کس خوا کې ناست و هغه یې نوم هم واخیستو چې هغه هم اوس وفات شوی د الله دې وبخي نو هغه لږ داسې عرضي کې به یې خپله خبره کوله وي هغه ما سره خوا کې ناست و نو هغه ورته اواز وکړو چې دا زه نه منم ساده ورته کې وي هغه وایي دا زه نه منم خلکو یې هغه ته وکتل ځکه چې زموږ خلک الحمدلله د دین ډېر قدر کوي خو صحیح دین پېژني نه نو هلته خلک قدرمند دي چې یو خبره روانه د دین ته څوک اخري چې ته وایې زه نه منم یو خلک را ګرم شو د امیر صاحب بیان یې پرېښه او دته یې دغه شو لکه څه چله ولې څنګه نه منې ته مولا یې ته عالم یې ته فارغه یې تا څه چل کړي چې ته زه نه منم هغه وایي ګوره چې 100 ګزه موسی و او 100 ګزه امسا و نو د امسا یې داسې نیولې وګرځېدو به امسا خو خلک د خېټې سره نیسي دا اوس د معمولي سوچ کړی دا یعنې دا خبره یې ذهن ته راغلې ده یاره وي د جومات خلکو چې دا خبره وکړي د جومات خلکو یاره وي ستا دا خبره هم صحیح ده نو هغه غریبانان هم په دغه کې ور واچول چې دا خبره صحیح ده چې دا خبره ده وکړه هغو ډایرکټ دغه ته ووایي امیر صاحب ته وایي دا خبره تا کوم ځای نه وکړه لکه اوس موږ ته به دلیل وښایه که دلیل وي یو بس موږ به غلي شو دا بیا موږ ته هسې سوچونه راځي نو چې هغه ته یې خبره وکړه هغه یاره وایي موږ ته هم نور نه یو خبر خو دقه شان بزرګانو بیان کړې ده خو داسې خبره نه شوه چې دقه شان بزرګانو بیان کړې ده نه تبلیغ او دعوت به هغه څوک کوي چې هغه سره دا کومه خبره چې بیانوي کم سے کم د هغې خو ته پته وي که نه که نه زما دا خبره غلطه ده او که داسې هر سړی هر څه بیانوي نو بیا به کیسه پاتې شو هېڅ هم پاتې نه شو وکړه تبلیغ وځه د الله په لار کې او ورسوي زما دا پیغام ټولې دنیا ته وځه د الله په لار کې او تبلیغ د هغه وخته پورې وکړه چې د خاورو سره خاورې شي خو بیان هغه څه که چې څه الله بیان کړي څه پیغمبر صحابه کرامو او د دین مشرانو بیان کړي قصې ډکوسلې پالتو خبرې دا قصې پکې نه دي بیانول پکار ښه اوس یو سړی د دین دعوت لوځي او تبلیغ لوځي د هغې نه مخکې که دا دعا ووایي نو دا دعا موسی علیه السلام وغوښته دعا څه ده رب اشرح لي صدري ای ربه زما کولاو که سینه زما نو چې اوس الله ستا سینه کولاو کې علم ته او دین ته نو څومره اوچت نعمت دی دا تاسو چې دلته ناست یې که نه دا بیان اورئ دا یو نعمت د الله په تاسو دی چې ګوره ستاسو سینې دې ته اوس کولاو کړې ده
که ستاسو سینې دې ته نه وی کولاو کړی تاسو کېناستئ نه کېناستئ. دلته د ناستې وجه دا دی چې ستاسو سینه الله دې دین ته او د دین دې زده کړې ته کولاو کړه، شوق هم پیدا شو، سینه کې هم ځای پیدا شو، نو تاسو کېناستئ. دغه شان عالم او داعي او تبلیغي هغه غواړي چې زما دا سینه دې دین ته څه شي؟ کولاو شي. ویسر لی امری او اسان کې ما ته کار زما، یعنی یو تبلیغی د تبلیغ په میشن باندې وځي او یا الله اسان کې ما ته کار زما، کار د څه دی؟ د دین بیانول. یا الله دا کار راته څه کې؟ اسان کې، ځکه چې په لاره کې به ډېر مشکلات راځي. دین چې ته بیانې نو ټول خلک ستا غاړې تعمیلونه ګورې نه اچوي، څوک به دې بکاڼو ولي، څوک به دې بېعزته کوي، څوک به دې بدنامه کوي، کیدای شي څوک دې مړ کړي. نو ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی، او کولاو که غوټه د ژبې زما. د موسی علیه السلام دا ژبه به لګن خطا، نو یا الله دا غوټه زما د ژبې کولاو کا. ښه اوس یو سړی دی ژبه یې روغه ده او هغه دا دعا غواړي، نو څه فایده ده؟ یعنی فصاحت راته نصیب که. بارک الله فیک. غوټه د ژبې دا نه ده چې یوازې تس انخلي به، نه، کله ستا ژبه روانه ده خو تا سره داسې مناسب تعبیر نشته چې ته پرې دا خلک پوه کړي، دا مې یو غوټه ده که نه. نو یا الله دا ژبې دا غوټه مې کولاو که، یعنی داسې طریقه راته وښایه چې زما دا خبره د خلکو په دې سینو کې کوزه شي. لکه تاسو به لیدلي غټ علما دومره علم به ورسره وي چې سبحان الله په هغې کې څه شک نه وي چې غټ عالم، خو چې بیان شروع کړي هغه بیان نه سړی تنګېږي. سړی کله خوب ورځي او کله یو طرف ته او کله بل طرف ته، یا الله وسود، حالانکې د هغه په علم کې شک نشته، خو ژبه کې غوټه ده. غوټه د څه ده؟ یعنی هغه تعبیر ورسره نشته مزیدار، هغه طریقه ورسره نشته چې د دې ناستو خلکو نه زړونه خپل طرف ته راواړي. یفقهوا قولی، دا غوټه ولې لرې که یا الله؟ د پاره د دې چې پوه شي دا خلک په وینا زما باندې ورسېدي. مقصد څه دی؟ چې دا خلک زما په وینا څه شي؟ پوه شي. زه به تاسو ته یو خبره وکړم دا، او کیدای شي په دې باندې زما نه د دعات او علما ملګري بعض پکې خفه شي. اکثر ویم د دعا چې کوم دعوت چې د الله لارې ته ورکوي او د جوماتونو کې چې خطیبان او امامان په دوی کې اکثر داسې چې یو روټوني کار کوي، هغه جدول او شیډول ډکوي بس. لکه تاسې چې لکو تېر شوي جمعه ما خطبه کړې ده، اتوار په ورځ ما بیان کړه، د جمعرات په ورځ ما ګش لګوله، د جمعې په ورځ بیا ما خطبه کړې، بیا ما دا خبرې دي د سره بس، چې یعنې دا کار دا دغه پوره کول غواړي چې ما دا کار کړه، ما دا نه، د ده دې سره کار نشته چې دا ما چې دا څه کړي دي دې کې خلکو ته فایده میلاو شوې ده او که نه ده. لکه اوس یو سړی دی هفته کې 15 بیانونه کوي او څوک پرې سره پوهېږي، او یو کس دی په هفته کې یو بیان کوي او چې څه بیانوي دا خلک پرې پوهېږي، عوام، علما، ښځې، سړي، د کوم یو دا فایده مند دی؟ دا یو بیان چې کوي، ځکه چې مقصد څه دی؟ د خلکو پوه کول دي. مقصد دا نه دی چې زه په دې منبر باندې کښېنم او خپلې خبرې وکړم، زه خو په خپله په دې خپلو خبرو باندې پوه یم، خو زه خو تاسو پوه کول غواړم. نو چې تاسو زه پوه نه کړم نو زه دلته ناسته یم بیا. او ځکه داسې عالم په دې سخت خفه کېږي چې د ده په خبره څوک پوه نه شي، او داسې عالم اکثر د خلکو نه تپوسونه کوي، ما څه وویې؟ لکه ته ولې راشه کښېنه، پوه شه چې دی غواړي چې دا خلک څه شي؟ پوه شي. هغه بل راشي، ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره، او اخره یو ګنټه بیان وکړو، چاته نه ګوري او نو ته دا پته شته چې څوک ویده دی، څوک ویښ دی، څوک راغلی دی، نه دی راغلی. وصلی الله وسلم علی نبی، او بیان ختم شو. خالی ځای ډک شو، خالی ځای ډک شو، څه شي ځای ډک شو؟ بیان وشو، او خلک هم راغلي واه واه، او جومات هم ډک و. راشه مولوي صاحب، تا دې خلکو ته چې یو ګنټه تقریر وکړو، دا خلک ستا په دې خبره پوه شوي؟ یاره دغې سره زموږ څه کار دی؟ موږ خپل کار وکړو. نه، زما او ستا کار دا دی بیان د پاره د دې چې خلک پوه شي. ته بیان پیریانو ته کې،
یعنی که زه اوس دلته کښېنم او د عربۍ اصطلاحات شروع کړم عربۍ اصطلاحات شروع کړم او ګران او الحمدلله ښه ډېر راله راځي بلکې الحمدلله موږ د علم ټول په عربۍ کې کړی دلته هم کړی او زه اوس د عربۍ اصطلاحات شروع کوم او دا داسې او دا داسې او دا داسې او دا داسې او په اخره کې بیا ځان ته خوشحاله شم چې وګوره ما یعنې څنګه کار وکړو زه خو هغه هدف ته ونه رسېدم څه دپاره چې زریږم خو که زه دقه د عربۍ د الفاظ تاسو ته په اسانه پښتو کې ووایم مثالونه درته بیان کړم او کوشش وکړم او تاسو پوه کړم دلته زه خپل هدف ته څه شوم ورسېدم ما ته یو ورځ یو کس دا ووایي هغه سره د دې پښتو د ژبې ډېر غم و الله دې ول اجر ورکړي ما ته وایي چې شیخ صاحب لکه ستا په دې پښتو کې بعض الفاظ داسې ته استعمالوي چې هغه د پښتو نه دي نو هغه ته ما دا ووایم دا ما ته هم پته ده دا په د عربۍ ژبه کې هم داسې شته بعض الفاظ داسې چې هغه د دې ژبې نه دي خو د استعمال د لاسه داسې شي لکه دې ژبه کې چې وي لکه اوس ګوره دا هسې یو مثال پهله درکړم د عرب دلته دي دوی موټر ته موتر وایي موتر ورته وایي که نه نو دا موتر په عربۍ کې شته دا خو د انګلیس ټکی دی خو دوی دومره استعمال کو چې دا منډه عربي ته جوړه شوه تر شاید زموږ پښتنو بعض الفاظ داسې استعمال کړو چې هغه بس پښتو کې عام استعمالېږي نو هغه ته ما دا ووایم وروره ګوره ستا خبره په خپل ځای صحیح ده خو زما مقصد دلته د پښتو مهارت راښکاره کول نه دي زه غواړم چې دا ما ته ناس مسلمان او مسلمانه زما په دې خبره باندې پوه شي که نه شروع کړو مشکل الفاظ هسې دا حال دی او بیا به څه چې بلکل په څه نه پوهېږو نو موسی علیه السلام چې دا دومره دعا وغوښته اخره کې څه ووي یفقهو قولي چې یا الله دا خلک زما په وینا باندې څه شي پوه شي